چې دا څوک اوبه اچوي نو د اوبو ترتیب سیرت صاحب دا دی چې په ابتدا کې به اول ځوانانو ته اچوي ډوډۍ نه مخکې د ډوډۍ نه مخکې بیا به سپین ږیرو ته اچوي کله چې د ډوډۍ نه فارغ شي اول به سپین ږیرو ته اچوي بیا به ځوانانو ته دې کې څه حکمت دی؟ دې کې حکمت دا دی چې اول کله ځوانانو ته واچي نو ډوډۍ په حاضرېدلو کې وخت لګېږي ځکه خلک ډېر پاتې دي نو چې ځوانانو ته یې اوبه واچولې او بیا سپین ږیرو ته یې اچوي نو انتظار په چا راغی؟ په ځوانانو او چې سپین ږیرو لاس ووینځه خو متصل ډوډۍ تیاره ده نو انتظار په سپین ږیرو باندې رانغی دې دپاره چې د سپین ږیرو اعزاز وشي او اخره کې اول به سپین ږیرو ته واچي ځکه چې د ډوډۍ نه پس هغوی همداسې ناست دي خو انتظار بیا په هغوی راځي او ځوانان خو هسې انتظار کولی شي نو وروسته به ځوانانو ته شي حکمت پکې دا دی خو دا به کله کېږي دا به هله کېږي چې چاته سنت طریقه معلومه او کله دسترخوان باندې کښېني چې ځوانان یو طرف ته کښېنئ او سپین ږیري بل طرف ته کښېني که دا ګډ وډ کښېني او لحاظ ونه کړي بیا خو دا صورت پکې نه جوړېږي 45 نمبر ادب دا دی چې ښي طرف نه به شروع کوي وینځل خو ښي طرف د غاسل څوک چې اوبه اچوي د ده د ښي طرف ته چې څوک دي هغه ځای نه به راروان شي نو ابتدا به د غاسل ښي طرفي او دا راتګ به د ناستو خلکو ښي طرفي هر یو به ښي طرف ته راروان شي په دې طریقه باندې به دوی لاسونه وینځي 45 نمبر ادب دا دی 46 نمبر ادب کله چې ډوډۍ وخوړلی شوه ډوډۍ چې وخوړلی شوه او دسترخوان پورته شو نو دعا به وکړي الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين زمونږ بعضې ملګري وایي د ډوډۍ په دعا کې لاس پورته کول شته که نه اکثر موږ نه هم خلک پوښتنه کوي دا موضوع ډېره راځي نو دغه ملګري چې ډوډۍ کې لاس پورته کېدل په دې دعا کې نه وایي اصل کې دوی دعا تعریف د دوی نه هېر دی سنن ابي داود کې روایت دی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي وی المسألة ان تقنع يديك حذو صدرك دعا دې ته وایي چې ته لاس پورته کې تر سینې پورې نو دا لاس پورته کېدل تر سینې پورې دا په دعا په حقیقت د دعا کې داخل دي په حقیقت د دعا کې دا داخل دي دې وجه نه یو عالم د امام نووي ورته وایي هغه یو کتاب لیکلی دی المجموع شرح د مهذب هغه په 3 جلد کې روایات را جمع کړي دي په دې مسله باندې چې دې ځای کې حضور دعا کړې د لاسې پورته کړی دلته دعا کړې د لاسې پورته کړی دی هغه وایي ما ته خو په کار دا و چې ما یو حدیث ویلی وی هم کفایت کو لیکن دا دومره احادیث مې ولي وي وی د هغې مقصد دا دی چې ډېرو خلکو نه ما داسې اورېدلي دي داسې مې اورېدلي دي چې کوم ځای کې په حدیث کې دعا کې لاس پورته کېدل راغلي دي نو هلته لاس پورته کېدل شته او کوم ځای کې چې په حدیث کې دعا کې لاس پورته کېدل نه دي راغلي هلته نشته وی داسې نه ده هره دعا چې د مونځ نه خارجه هره دعا چې د مونځ نه خارجه په کار دا دی چې سړی په هغې کې لاس پورته کړي کومه دعا چې په مونځ کې ده نو په هغې کې لاس پورته کېدل ځکه نشته چې بنا د مونځ په سکون باندې ده دا په آرام باندې ده نو مونځ کې چې کومه دعا ده نو په هغې کې به لاس نه پورته کوي او په دغه کې چې دعا ده مونځ نه ایبان دي نو په هغې کې لاس پورته کېدل شته